د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د ماسترۍ د دوهمې دورې محصلینو د فراغت غونډه ده. په دغه غونډه کې د ننګرهار پوهنتون رئیس وویل په یاد پوهنتون کې د ماسترۍ په پروګرام کې 40 سلنه د پوهنتون استادان او 80 سلنه محصلین د آزاد سیالۍ له لارې ګډون کوي. هغه زیاته کړه د یاد پوهنځي د دوهمې دورې د ماسترۍ له پروګرام نه 40 تنه محصلینو د فراغت سندونه ترلاسه کړل. له نیکه مرغه چې نن له پښتو څانګې 40 ماستران چې په دې کې خویندې او ورونه دي له دې پروګرام نه فارغ شول. د دوی دغه 2 کلنه دوره وه. په دې دوره کې دوی د پښتو ادبیاتو د ماسترۍ په برخه کې زیات تحقیقات کړي دي. استادانو د دوی سره زیات زیار ګاللی دی. په ورته وخت کې د ژبو او ادبیاتو پوهنځي رئیس او په یاد پوهنځي کې د ماسترۍ د بورډ مشر په یاد پروګرام کې فارغو ماسترانو ته د مبارکۍ ترڅنګ د ننګرهار پوهنتون پر ضرورتونو او ستونزو خبرې وکړې. او له دولت یې غوښتنه وکړه د یادو ستونزو د حل په برخه کې د ننګرهار پوهنتون سره په کلکه مرسته وکړي. زما دا ده چې د ژبو او ادبیات پوهنځي فقط د 6 څانګو کې 2 څانګو لپاره تعمیر لري چې انګلیسي څانګه ده او هندي څانګه ده. باقي نورې څانګې تعمیر نه لري، اتاقونه نه لري. موږ په دغه خونو کې ټول پوهنځي ځای په ځای کړی دی. دې معنا داسې ده لکه څوک چې سیند په کوزه کې ځای کړي. هیله مو دا ده د وزارت مقام څخه او د پوهنتون د رهبرۍ هیئت څخه چې نوي تعمیر په جوړولو کې زموږ سره همکاري وکړي. څومره د خوښۍ ځای دی چې نن په خپلو پوهنتونونو کې د لوړو زده کړو ویاړ را په برخه دی. نو باید خپلو مسؤلیتونو ته جدي پاملرنه وکړئ. زموږ دردېدلي هیوادوال تاسو ته سترګې پر لارې دي. تاسو باید دغسې چیلنجونو ته د غبرګون تیاری ولرئ. بلخوا فارغ محصلین په دې خوښ دي چې په خپل هیواد کې ورته د ماسترۍ زمینه برابره شوه، خو له دولته غوښتنه لري چې یادو فارغو محصلینو ته د کاري زمینې د برابرولو په برخه کې هم مرسته وکړي. دومره د خوشحالۍ احساس کوم چې د پښتو په ادبیاتو کې د ماسترۍ د 2 کلنې دورې نه فارغ شوم. که څه هم دا ماته ډېره سخته وه چې ما په بهر هیوادونو کې ماستري کولې، هغلته تللې. زموږ کورنی ژوند او زما په څېر د نورو ملګرو به دا ډېره سخته وه ورته چې په بهر کې کوله. ډېر شکرګزار یم چې په افغانستان کې او بیا خاصتا په ننګرهار کې دغه برنامه پلې شوه او موږ د دې نه فارغ شو. هیلهمنده یم چې هغه ځوانان چې نن فارغ شوي دي دوی ته په ټولنه کې د کار او فعالیت زمینه مساعده شي. او زه په خپل دولت باندې یعنی مرکزی دولت باندې همدارنګه په ولایتي ادارې باندې غږ کوم چې ترڅو هغه ځوانان چې فارغ شوي دي هغه بیکاره پاتې نشي، د دوی وړتیا او استعداد د پښو لاندې نشي. د یادونې وړ ده چې د ننګرهار پوهنتون یوازې نه ده چې د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې د ماسترۍ پروګرامونه په لاره اچولي، بلکې د دې ترڅنګ د حقوقو او سیاسي علومو او شریعت پوهنځي کې هم د ماسترۍ پروګرامونه لري چې ګڼ شمېر محصلین پکې په زده کړو بوخت دي.